محترم رور حاجی اکمل صاحب، موضوع خو ما ستا مسیج واورېدی. پاکستان هیواد بیا زه په دې خاطر د ټول عمر دپاره نه وایم، په پاکستان هیواد کې زموږ او ستاسو پښتانه، افغانان او بیا خاصتا خپل سکه وړونه ملته ډېر ژوند کوي. موضوع خو پنجاب خرابه کړله. دغه د پنجاب کوم مشر چې دلته راغلی و کابل ته، دغه کابینه دغه رقم نه وه. دا تشکیل ور جوړ کړي او دغه موضوع د دلې پټه پاتې. موږ خو دلې په کابل کې یو خبرېږو. په هغه ماښام چې موږ هلته میلمانه وو، د دغه پر ځای باندې د حاجي عطا محمد پر ځای او د ډاکټر صاحب میرویس پر ځای باندې چې موږ ول حاجي محمد فاضل اخوند به راسي، هغه شپه باندې په ارګ کې جنجال سره سوی و، ټکان یې سره کړي وو په خپل مابینځ کې. تر هغه وروسته بیا بله شپه جنجال سره سوی دی، په ترموزانو یې سره ویشتلي دي. دلته مشکلات دي، دلته جنجالونه دي، دلته دغه کابینه چې ور جوړه کړل، د هغه میلمه ور جوړه کړل. دلته به افغانستان یو ډیر خراب حالت ته بوځي، ډیر بحراني حالت ته به یې بوځي. دلته به بیرته سر د یوه جنګ جګړې مشکلات وي. دغه کابینه سمه جوړوله، خلک خوشبین وه. موضوع داسې وه چې یو همه شموله چې هغه کې به د تاجکو هغه مشران چې یو څوک یې په خوله کوي، یو داسې تاجک یې چې یو څوک یې په خوله نه کوي. راځه موږ ته سپکوم کې دی. نو د کاکړ قوم څخه اوس مثال حاجي محمد فاضل اخوند یې راویستی دی، بلکل زموږ رهبر دی، ټول یې په قول کوو. نو اوس که دی د کاکړ قوم څخه ملک عبدالجبار هغه راولي په کابینه کې ځای ورکړي، نو کاکړ یې په قول نه کوي. نو داسې همه شموله نه چې دی به د ازبک څخه، د هزاره څخه، د تاجک څخه ملک عبدالجبار هغه راولي او په کابینه کې به ځای ورکوي. یا دی به داسې یو اداره به جوړېږي د پښتون، ازبک، هزاره، تاجک، ترکمن، د ټولو څخه به داسې کسان لکه زموږ د قوم څخه حاجي محمد فاضل اخوند چې دی، داسې خلک به راولي، کابینه به جوړېږي موقته، یعنی همه شموله او یو لنډمهاله، او هغه به جهانیان په رسمیت پیژني، خاص کر امریکا. ټولې پیسې د نړیوال جهاني بانک امریکا په تور لیست کې اچولي دي. نه بل څوک یې لکولی سي، نه بل څوک په بلک لیست کې اچولی سي، په تور لیست کې اچولی سي. دلته دغسې وو، خو دا میلمه چې دلته راغلی وو، دا ټول پروګرام یې خراب کړي، او دا خراب به داسې خراب سي، داسې به خراب سي چې نو الله پاک دې رحم فضل کرم وکړي زموږ او ستاسو د کورنیو د ښو د بد د یو داسې بېعزتۍ او داسې د سرګردانۍ الله دې رحم وکړي. نور به اساسات مې خرابېږي، الله دې رحم وکړي. میلمه کار ډېر خراب کوي. میلمه تل زموږ اساسي بنسټیز دښمن دی. میلمه زموږ تل عمر کار خرابوي.